السلام علیکم ډیوا لرنینګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. د ویډیو ایډیټینګ د کیپکټ د کورس دا اووم لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو موږ په خپله ویډیو کې کلونینګ وکړو، لکه داسې یو ویډیو جوړه کړو او یا داسې ویډیو جوړه کړو. او بل به موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو موږ په خپله ویډیو کې ټکسټ ریویلینګ زده کړو، چې یو کس داسې روان دی او د هغه سره سره دا شانته لیکل راځي. نو راځئ چې په دې ویډیو کې زده کړو. ټول نو بیا خو به زه راشم د کیپکټ دغه ایپ به اوپن کړم او را به شم نیو پراجیکټ ته. په نیو پراجیکټ به زه کلیک کړم او دلته نه به زه یو ویډیو راوالم. د مثال په توګه باندې دغه یو ویډیو زه رالم. دا ویډیو ما راواخیسته، په ټایم لاین باندې مې ایډ کړه. دغه زموږ ویډیو ده. اوس په دې ویډیو کې موږ کلونینګ کوو. په دې لیر به زه کلیک کړم او را به شم دلته دا به موږ ډوپلیکیټ کړو. ټیک شو. اوس رالم په دې فرست پارټ باندې بیا کلیک کړو او دې باندې به اورلی اپلای کړو او دا به موږ سره لاندې په لیر باندې راشي دغه شانته. اوس دا لیر چې کوم ده دا به موږ د دې به موږ بیکګراوند ریموو کړو. را به شو چېرته بیکګراوند ریموو. په دې مې کلیک کړو، بیکګراوند مې ریموو کړو. بیا به راشو آټو ریموول باندې به کلیک کړو. د دې بیکګراوند به موږ سره ختم شي او د دې بیکګراوند ختم شو. ٹھیک شو. اوس په دې کې موږ کلونینګ به څنګه کوو؟ دا به داسې مخکې راولو دې ځای پورې او دلته به دا پارټ سپلیټ کړو. ٹھیک شو. او دا پارټ چې کوم دی په دې به واپس کلیک کړو او را به شو دلته دا به فریز کړو. په دغه فریز باندې به کلیک وکړو، دا به فریز کړو. دا موږ سره دلته لاندې راشي. بیا به داسې مخکې راشو دې ځای پورې، دلته به بیا دا سپلیټ کړو. په دې مې کلیک کړو، دلته به راشم دا به سپلیټ کړم او دغه پارټ به بیا راوالم، بیا به فریز کړم. اوس دا پارټ مې بیا فریز کړو نو دا لاندې رالو. اوس دا باقي پارټس به موږ ټول ډیلیټ کړو. دلته به راشو ډیلیټ اپشن ته او دا ډیلیټ به موږ کلیک کړو په دې باندې. دغه یو پارټ به ډیلیټ کړو، بیا به دا بل پارټ ډیلیټ کړو دغه شانته، او بیا موږ دا پارټ ډیلیټ کړو او دا یو پارټ چې کوم دی دا به د ویډیو سټارټ ته راولو دلته، او دا پارټ چې کوم دی دا به هم دلته سټارټ ته راولو. د دې ډیوریشن به لږ سیو کړو، داسې به ډرېګ کړو، سیو به کړو او د دې ډیوریشن به هم داسې سیو کړو لږ. ٹھیک شو. نو به څه کار وکړو؟ دا لاندې پارټ چې کوم دی د دې به موږ بیکګراوند بیا دوباره ریموو کړو. را به شو بیکګراوند ریموو. په دې مې کلیک کړو آټو ریموول او دې بیکګراوند به ختم شي. دې بیکګراوند ختم شو. ٹھیک شو. اوس زموږ سره ویډیو داسې شوله. اوس به راشو دا میډل پارټ چې کوم دی دا به راوالو، دا به ډیلیټ کړو او ویډیو به پلی کړو. چې ویډیو شروع شي بیا به واپس راشو، په دې انډو به کلیک او هغه ډیلیټ شوی پارټ به دوباره راولو. دا اوس موږ واپس راوستو. اوس به موږ سره ویډیو داسې جوړه شي. ٹھیک شو. به دا موږ میچ کړو. دا به موږ میچ کړو، داسې به راولو داسې او دلته دې ځای پورې به میچ کړو دلته او دا پارټ به څه کړو؟ سپلیټ کړو او دا پارټ به ډیلیټ کړو. او به داسې مخکې راولو او دې سره به میچ کړو داسې او دلته به بیا سپلیټ کړو او دا پارټ به دلته نه ډیلیټ کړو. اوس موږ سره به زموږ ویډیو داسې راشي، داسې کلونینګ به جوړ شي. دغه سره به یو ځای شي، روان به شي. بیا به دې بل سره یو ځای شي او داسې به روان شي. او دې ته کلونینګ وایي. اوس راځو په بله ویډیو باندې کلونینګ کوو. دې دپاره زه راځم او بله یو ویډیو رالمه نیو پراجیکټ ته. نیو پراجیکټ باندې مې کلیک کړو.
او دلته نه به زه یو ویډیو راوالم. دغه یو ویډیو زه راخلم. دا مې اډ کړه په ټایم لاین باندې، د کیپ کټ په ټایم لاین باندې. اوس په دې ویډیو باندې کلونینګ کوو. نو فعلا په دې لینک باندې موږ کلیک کوو او را به شو دلته دا به ډوپلیکیټ کړو. په دغه ډوپلیکیټ باندې به کلیک کوو. دا موږ سره دوه پارټ شي، یو پارټ دا شو بل پارټ دا شو. اوس په دې پارټ پیله پارټ باندې موږ کلیک کوو او را به شو اورلی ته. اورلی باندې چې کلیک کوو دا به راشي موږ په لیر باندې به ایډ شي. دې نه لیر جوړ شو. اوس د دغه لیر به موږ اوس بیک ګراوند ریموو کړو. را به شو بیک ګراوند ته، ریموو بیک ګراوند باندې مې کلیک کوو او آټو ریموول په دې مې کلیک کوو. دې به اوس بیک ګراوند ختم شي. دې بیک ګراوند ریموو شو. اوس په دې ویډیو باندې موږ کلونینګ کوو. دا کس مې راوستو دې ځای پورې مې دغلته مې ودرو. او دې ځای باندې دا زه سپلیټ کړم. په سپلیټ مې کلیک کوو. په دې فسټ پارټ باندې به زه اوس واپس کلیک کړم او دا به راشم فریز به وکړم. فریز اپشن ته به راشو. دغه فریز اپشن دی، په دې باندې ما کلیک کوو. دا مې فریز کړو، دا بار راووتو. اوس به مخکې راشم دا ویډیو به دې ځای پورې داسې کړم او دلته به بیا دلته دا به بیا سپلیټ کړم. سپلیټ مې کړو. په دغه پارټ به زه واپس بیا کلیک کړم او دا پارټ به هم فریز کړو. دا چې مې فریز کړو نو دا هم بار راووتو. اوس دا دواړه پارټ به پرېږدو، دا باقي به ډیلیټ کړو. دلته به راشو ډیلیټ اپشن ته. دا مې ډیلیټ کړو. بیا به دا ډیلیټ کړو. بیا به دغه یو پارټ ډیلیټ کړو. او دغه پارټ چې کوم دی دا به موږ د ویډیو سټارټ ته راولو. بیا ورپسې دا بل پارټ سټارټ ته راولو. پهله به د دې ډیوریشن داسې یوه کړو لږ دومره. بیا به راشو د دې پارټ ډیوریشن بس یوه کړو. ٹھیک شو. اوس دا لاندې لیر چې کوم دی دې به بیک ګراوند بیا دوباره بیا ریموو کړو. نو په دې مې کلیک کړو او رالو مې بیک ګراوند ریموو بي جې. په دې چې کلیک کړو دې بیک ګراوند به ختم شي. آټو ریموول د دې بیک ګراوند موږ سره هم ختم شو. اوس به راشو د میډل پارټ ته. په دې میډل پارټ چې کلیک کړو دا به ډیلیټ کړو. عارضي طور باندې به دا ډیلیټ کړو. دغه ډیلیټ اپشن ما ووالو. اوس به راشم ویډیو به پلی کړم. چې ویډیو مې پلی کړله را به شم دلته آنډو، هغه ډیلیټ شوی پارټ به واپس راولو. ټیک شو. زموږ سره ویډیو به داسې جوړه شي. اوس په دې کې به کلونینګ څنګه کوو؟ دې لپاره موږ داسې وکړو. دا لیر به داسې مخې ته بوځو او دې سره به دا ایګزیکټ میچ کړو. دغه ځای باندې میچ شو. اوس رالو دا مې سپلیټ کړو او دا باقي پارټ به ډیلیټ کړو. او به دا مخکې بوځو د بل سره به میچ کړو داسې. دلته به دا سپلیټ کړو او دا پارټ به هم ډیلیټ کړو. اوس موږ سره به کلونینګ داسې جوړ شي. ګوره دې سره میچ شو روان شو، دې سره میچ شو روان شو. دې ته ویډیو کلونینګ وایي. اوس راځو او ټیکسټ ریویلینګ زده کوو. یعنې دا شانته لیکل زده کوو چې داسې یو کس مومنټ کوي روان وي په هغه پسې شاته دغه شانته لیکل کېږي. د ټیکسټ ریویلینګ وایي. نو دې لپاره به زه راشم یو بله ویډیو به راوالم. را به شم نیو پراجیکټ ته. په نیو پراجیکټ مې کلیک کوم. دلته نه به زه یو ویډیو راوالم. دغه ویډیو ما راواخیسته، ایډ مې کړله په ټایم لاین باندې. دا موږ سره یو ویډیو ده. اوس په دې ویډیو باندې به زه دلته لیکل وکړم. را به شم ټیکسټ ته او بیا رالم دلته ایډ ټیکسټ ته. په دې کې به ولیکو ډیوا لرنینګ اکیډمي. اوس به راشم د سټایل ته او دا سټایل به لږ غونته کې چینج کړو. دغه یو سټایل ټیک دی. دې دا سایز به لږ معمولي وړوکی کړو او دا به لږ دلته لاندې راولو.
اوس به راشو دلته لاندې په دې اپشن باندې به کلیک کړو لاسټینګ ټیکس دا ټیکس به موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ښکاري په دې باندې ما کلیک کړو او دا زموږ سره په دې ویډیو باندې دا شانته لیکل وشول ټیک شو اوس به راشو دا ویډیو موږ دلته سیو کړو په دغه سیو اپشن باندې به زه کلیک کړم دا ویډیو ما سره سیو شي دغه ویډیو سیو شوله اوس واپس رالم بیا نیو پراجیکټ ته په نیو پراجیکټ مې کلیک کوم اوس به هغه ویډیو بیا راولو په کوم باندې چې موږ لیکل نه دي کړي اوریجنل ویډیو چې کوم ده دغه ویډیو ما راواخیسته بیا مې دلته ایډ کړه اوس به راشم دې اورلی ته په اورلی باندې مې کلیک کوم بیا ایډ اورلی باندې اوس په کوم ویډیو باندې چې موږ لیکل کړي هغه ویډیو به راولو یعنې دا ویډیو به راولو په دې مې کلیک کوو دا مې راوستو دلته مې ایډ کړه او دې دا سایز به دې سره داسې میچ کړو دا شانته ویډیو اوس موږ سره جوړه شوه اوس به څه کار وکړو اوس به راشو دلته لاندې ماسکینګ ته دغه ماسک اپشن دی په دې باندې موږ کلیک کوو او بیا به راشو په دې هاریزنټل باندې به کلیک کوو او دا به داسې تاو په 90 انګل باندې او دا به داسې دې ته پورې هایډ کړو او دلته به ولګو کی پرایم دغه یو کی پرایم به دلته ولګو او به دا ویډیو موږ داسې مخکې کړو داسې او دا پرایم به پسې داسې راولو به داسې نور مخکې کړو داسې مزه مزه به ویډیو مخکې کوو او دا پرایم به پسې داسې راولو تر اخره پورې به دغه شانته دا ولګو دغه شان مخکې کوو او دا ماسک به پسې ریویل کوو دغه شان اخره پورې به لاړ شو ټیک شو خو دا ویډیو موږ سره داسې ښکاري اوس به څه کار وکړو اوس به راشو او په دې باندې به بل یو لیر ایډ کړو ایډ اورلی ته به راشو په دې ایډ اورلی باندې به کلیک کړو او دلته نه بیا هغه اوریجنل ویډیو راوالو په کوم باندې چې موږ لیکل نه دي کړي دا موږ بیا دلته ایډ کړله دا به دې ویډیو سره میچ کړو او په دې به کلیک کړو را به شو د دې به بیکګراوند ریموو ریموو بیکګراوند ته رالو نو دې بیکګراوند مې ریموو کړو آټو ریموول باندې به کلیک کړو او د دې بیکګراوند اوس ریموو شو اوس موږ سره ټیکس داسې ښکاري ګوره دا موږ نو میچ کړله صحیح اوس به داسې ښکاري ګوره کس مومنټ کوي او د سره سره لیکل راښکاره کېږي دې ته ټیکس ریویلینګ وایي نو نن لیکچر کې موږ ټیکس ریویلینګ زده کوو او ویډیو کلونینګ زده کوو پر روان لیکچر کې به موږ نور اپشن وایو تھینک یو ویری مچ